الرحیم ریویو ټاپ کې تر کوم دزي پورې راغلیو نن وایو ټریک چینجز د څه په خاطر استفاده کیږي ته کله چې پوینټر پرې کېږدئ keep track of changes made to this document. This is especially useful if the document is almost done and you're working with others to make revisions or give feedback. Track change هغه وخت استفاده کیږي کله چې تاسو مثال کتاب لیکئ یو سند لیکئ وروسته له دې د غواړئ یو چاته ولېږئ د نظري ورکولو په خاطر چې دې کتاب کې مونوګراف کې تاسو ته نظر درکړي صحیح دی کله چې نظر درکړي نو تاسو ته باید هغه نظر او هغه تغییرات په نښه کړي نو هغه ټریک چینج دا کار کوي یا هم که چیرې تاسو یو فایل تنظیموي فاینل کوي بل چاته یې ورلیږئ او ټریک چینج ورته فعاله کوي نو که چیرې هغه بل کس تاسو په اصلي فایل کې تغییرات راولي بیا هم تاسو ته تغییرات په نښه کوي او تاسو ته جزئیات وایي چې په دې فایل کې کوم تغییرات راغلي کوم کارونه پکې شوي دي مثال دغه فایل دی د فاینل شو نور پکې تغییرات نه راولو دا یو نظر ورکولو لپاره چاته سند کوي ورلیږئ یا هم هر څوک چې پکې تغییر راولي تاسو ته تغییرات په نښه کړي نو راشي ټریک چینج ورته فعاله کړئ اوس ټریک چینج فعاله شو اوس هر څوک تاسو په دې فایل کې نظر وړاندې کوي یا تغییرات راولي مثال دا پاراګراف له دې ځنه بولډ یا دلته رنګ ورکو له دې ځنه سایز غټو زه دا هر تغییر راولي تاسو ته دلته وښیي چې امید سیرت دغه اکاونټ څو ثانیې وړاندې په دغه پاراګراف کې دغه تغییرات راوستي دي فونټ 12 صحیح دی د فونټ یې غټ کړی دی بولډ دی ریډ دی رنګ یې سور ورته انتخاب کړی دا تغییرات راغلي یا راځي یو پاراګراف انتخابوي بیک سپیس دا پاراګراف څه کوي پاکوي کله چې پاک کې اتومات هغه پاراګراف سور رنګ اخلي او برسره پر یو خط راکش کې ستریک ترو دا هم دا معنا ورکوي چې دغه متن څنګه شوی ډیلیټ شوی کله چې پوینټر پرې کېږدئ درته وایي په دغه تاریخ په دغه ساعت باندې دغه پاراګراف ډیلیټ شوی دی که چیرې کوم پاراګراف یا تاسو متن اضافه کوئ له ځانه مثال ته زه یو پاراګراف اضافه کوم چې څومره پاراګراف تاسو اضافه کوئ هغه هم درته په سور خط او لاندې ترې یو انډرلاین اضافه کوي او دا معنا ورکوي چې دا متن انزرټډ اضافه شوی دی ساعت او تاریخ ټول تاسو ته ښیي دقیق یعنی خلاصه چې هر تغییر راولي په فایل کې تاسو ته په نښه کوي او تاسو ته جزئیات وایي ولې ځکه ټریک چینج څنګه دی فعاله دی که چیرې یو څوک راشي د ټریک چینج غیر فعاله کړي کولی شي چې ټریک چینج غیر فعاله کړي اوس راشي د پاراګراف ډیلیټ کړي جزئیات نه ورکوي صحیح دی یا راځي دلته یو متن اضافه کوي هېڅ کوم تشریح نه ورکوي ولې چې ټریک چینج څنګه کړی غیر فعاله کړی تاسو څه وکړئ راشئ لاک ټریک چینج فعاله کوي خو له دې ځای نه څه شی ورکوي پاسورډ ورکوي پاسورډ ورکوم یو دوه درې بیا تکراري پاسورډ اوکې چې پاسورډ مو غلط و صحیح شو اوس هر څوک بیا تغییر راولي په پاراګراف کې په نښه کوي او که وغواړي چې ټریک چینج غیر فعاله کړي پاسورډ ترې غواړي پوه شئ په دې باندې چې پاسورډ مو نه وي یاد نشئ کولی تاسو ټریک چینج غیر فعاله کړي بل راځو دلته موږ آل مارک اپ لرو که آل مارک اپ انتخاب کوي تاسو ته ټول جزئیات په دې شکل دی خو ته ښکاري زه به څو کومنټونه هم اضافه کړم دې ځای کې نیو کومنټ دا کومنټونه شو دې ته آل مارک اپ وایي که راشي انتخاب کوي سمپل مارک اپ کومنټونه په دې یو بلون یا د باکس په شکل ښکاري خو نور جزئیات درته د یو چپ طرف کې یو سور لاین خط پوسته ښکاري دې ته سمپل مارک اپ نو مارک اپ هیڅ علامه او نښه شی نه ښکاره کوي او کوړته چې اوریجنل تاسو ته اصلي فایل راښکاره کوي کوم چې ډیلیټ کړی هغه را پیدا کېږي کوم چې انزرټ کړی هغه پاکېږي کوم پاراګراف ته مو چې رنګ ورکړی هغه ټول یعنې بیرته اول حالت ته راګرځي اوریجنل اصلي فایل دی نو دلته تاسو ورته یو نمونه انتخابوئ لاندې راشئ شو مارک اپ اوس ما کومنټ ورکړی کومنټ ښکاري داسې کې دا به غیر فعاله کړو را به شو بل انزرټشن ډیلیشن کوم متن چې ما انزرټ کړی دغه پاراګراف دا لاندې وګورئ دا څه شوی دا انزرټ شوی کوم متن چې تاسو اضافه کوئ دې ته وایي انزرشن کوم متن چې ډیلیټوئ دې ته وایي ډیلیشن ښکاري دواړه هغه فارمټ یې رنګ او ډیزاین
نو راشي ورته چې انزرشن او ډیلیشن هم ښکاروي اوس تاسو ته نه ښکاري چې کوم متن اضافه شوی کوم ډیلیټ شوی او بل وایي شی فارمټینګ کوم ځای ته چې موږ فارمټ او ډیزاین ورکړی ښکاري یې دی خو و جزئیات ښکاري که غواړئ چې دا هم ښکاره نه شي دا درې وړه ورته څنګه کوي غیر فارم نور هېڅ هم نه ښکاري تاسو ته او که غواړئ چې دا بیرته ښکاره کړم کومنټ باندې کلیک وکړئ کومنټونه درته ښکاروي انزرشن ډیلیشن کلیک وکړئ کوم ځای مو چې ډیلیټ کړی یا مو اضافه کړی هغه درته ښکاروي او فارمټینګ کوم ځای ته مو چې فارمټ ورکړی د هغه جزئیات او توضیحات درته ښکاروي لاندې بل اپشن بلونز دی بلونز کې چې کله راشي تاسو ته لیکلي دي شو اونلی کومنټس اند فارمټینګ ان بلونز بلونز دغه ښي طرف ته چې کوم معلومات ښیي دی ته بلونز وایي کوم ځای ته چې مونږ فارمټ ورکړی هغه په دې شکل ښکاري او کوم ځای ته مو چې ورکړی کومنټ ځکه چې مونږ ورته انتخاب څه شی کړی دلته مو انتخاب کړی دی چې شو اونلی کومنټس اند فارمټینګ تاسو ورته چې شو all revisions in line ټول تغیرات په شکل دي څه شي وښیه په شکل دی لاین بیا راځو شو مارک اپ بالانس او کوته چې شو all revisions in balloons به تاسو ته ټول جزئیات په څه کې ښکاري په بلونو کې کوم متن چې ډیلیټ کړی مو هم یا غم درته ښکاروي کومنټ فارمټ ټول جزئیات په دې شي بل اپشن دی سپیسیفیک پیپل که چیرې په همدې سند کې څو نفره نظر ورکړي مثال اوس یوزر دی امید سیرت یوزر دی خپل کمپیوټر کې دا راخلاص کې خپل نوم راځي نظر ورکړي تغیرات راولي د زما کمپیوټر کې کار نه کوي دلته ځکه چې ما اکاونټ په خپل نامه جوړ کړی دی نو یوزر مجبور مکمل اکاونټ زه تغییر کوم تاسو خپل کمپیوټرو کې یو اول ځل کومنټ ورکړئ نظریات یا تغیرات راولئ بیا راشئ فایل ته آپشن ته راشئ دغه یوزر نیم بیا تغییر کړئ بل نوم ورکړئ کله چې اوکې کوي کمپیوټر داسې فکر کوي چې دا بل یوزر را خلاص کړی چې دا کومنټ ورکړي نظر ورکړي رنګ هم تغییرېږي نوم هم تغییرېږي بیا چې کله دلته راشئ سپیسیفیک پیپل ته د کوم یوزر تغیرات درته وښیم احمد محمود یو دانه کلیک کوئ تنه د احمد تغیرات درته ښیي چې څه تغیرات یې راوستي څه کومنټونه یې ورکړي که محمود باندې کلیک کوئ د محمود درته ښکاري کومنټونه یې که ټول کلیک کوئ ټول درته ښکاري دا در سره خپله کار کوي ریویوینګ پن اوس تغیرات مثلا په کوم شکل تاسو ته تشریح وښیي ورټیکل او هوریزونټل لرو ورټیکل کلیک وکړئ په عمودي شکل چپ طرف کې دغه څه تغییر مو چې دلته راوستی دی ټولو ډسکرپشن دی دې کې دا ورټیکل دی عمودي شکل دی او که راشئ هوریزونټل انتخاب کړئ دا بیا په شکل دی افقي تاسو ته هم دغه توضیحات او ټول تغیرات مو چې راوستي دی درته ښیي راځو بل اپشن ته په څنګ کې موږ لرو بل اپشن اکسپټ ټو ریجیکټ دی اکسپټ دا معنا چې دغه تغیرات چې هر چا ستا په فایل کې راوستي غواړي چې قبول یې کړي او ریجیکټ معنا رد یې کړي ولې غیر فعال دي ځکه موږ ترکشن ته څه ورکړی پاسورډ چې ته پاسورډ ورته ولیکئ اوکې ورته وایي اوس کولی شي یو نفر چې کوم نظریات د ډاکومنټ ته یې ورکړي هغه قبول کړي یا رد کړي مثال دا کتاب و یا مونوګراف هر شی چې و دا مونږ استاد ته لیږلی استاد پکې دغه تغیرات راوستي دغه پاراګراف ته یې فارمټ ورکړی دغلته یو څو نظرونه یې ورکړي دغه پاراګراف یې مکمل استاد ډیلیټ کړی دا تغیرات دي نو آیا دا تغیرات ته قبلوي کې ردوي کې قبلوي څه ورته وایي اکسپټ او کې ردوي ریجیکټ اپشن یو اپشن دی خو وظیفه یې دا ده چې دا قبلوي دا یې ردوي اول اپشن وایي اکسپټ and move to next مثال اول پاراګراف ته وایي فارمټ یې ورکړی ډیزاین یې ورکړی بس زما قبول دی اکسپټ دی موف ټو نیکسټ بل ته ورځي داسې کې کومنټ ورکړی قبول دی ورځي بل ته ورځي په همدې شکل سټپ بای سټپ مخته ځي زه بیرته کنټرول زیډ کوم او که دوهم اپشن کلیک کوي دا څه کوي اکسپټ دس چینج تنها هم دغه یو دانه مې قبول دی اکسپټ یې که او چینج یې که بس خلاص بل ته نه ورځي کنټرول زیډ all accept change shown دا هم هغه وخت کې کار کوي چې تاسو کله څو یوزر په دې ډاکومنټ کې نظر ورکړئ تاسو غواړئ د کوم یوزر نظریات او تغییرات قبول کړئ هغه وخت کې فعال کړئ دا در سره کار کوي یوزر مې سره رقم درته ویل accept all changes څومره تغییرات چې په دې ډاکومنټ کې راغلي ټول قبول کړئ وینئ کوم ځای چې ډیلیټ کړی مو ډیلیټ شو کوم ځای چې انزر شوی و پاتې شو کوم ځای ته مو چې فارمټ او ډیزاین ورکړی و فارمټ یې پاتې شو ټول accept شو کنټرول زیډ او وای accept all changes and stop tracking ټول تغییرات قبول کا او ترکشن هم څنګه کا stop غیر فعال کا ترکشن څنګه شو
غیر فعال شو کنټرول زائد ریجیکټ به څه معنا ردوي مثال نمونه درته وایم دغه پاراګراف ډیلیټ شوی دی قبول دی نه غواړم ریجیکټ کوم چې ورته ریجیکټ چینج ویني بیرته را پیدا شو رنگ هم لاړو د منځ سټرکچر هم لاړو بیرته پاراګراف را پیدا شو دغه پاراګراف لاندې ویني دا څنګه شوی دا سور پاراګراف دا انسرت شوی دی اضافه شوی دی قبول دی نه راځي ریجیکټ چې زه ورته ریجیکټ چینج خیڅ پکې پاکیږي ډیلیټیږي اضافه شوی و دي معنا دا پکار بیرته ډیلیټ شو او چې ډیلیټ شوی وي ته ریجیکټ کی بیرته را پیدا کیږي دا د ریجیکټ وظیفه ده نیکسټ لیاو تغییر نه موبایل تغییر ته به پریویس بیرته په خانه یو ټرک چینج ته تاسو به بل اپشن لرو کمپیر څه کار کوي کمپیر دوا فایل مقایسه کوي دا موږ اصلي فایل دی کنټرول اس ثبتو مې چیرته ثبتو ډیسکټاپ څه په نامه ثبتو A په نامه ثبتو ورته سیف دا اصلي فایل دی په دې فایل کې لږ تغیرات راولم راغله تغیرات دا کنټرول اس کوم نه چې په اصلي فایل کې ثبت شي دا سیو اس کوم F12 پریس کړئ دلته ورته چې نوم یې د شي وي بي وي کوم ځای کې ثبت وي ډیسکټاپ کې څو فایل هم ثبت کړل غواړم دواړه مقایسه کوم اوس د اصلي او د فرعي ترمنځ فرق څه شي خالی ورډ بر اخلاص کړئ ریویو ته براشي کمپیر دته وی کمپیر دلته راشي اوریجنل ډاکومنت انتخاب کې اصلي مو څه یو ریوایز ډاکومنت مو څه یو بي فقط د ذکر درته وایي چې د اصلي او د فرعي ترمنځ دغه فرق دی چې په فرعي کې فونټ څوارلس دی بولډ دی ایټالیک دی انډرلاین دی او د فونټ رنګ شي دی ریډ دغه تغیرات نظر اصلي ته شي دي په فرعي فایل کې اضافه دي فقط مقایسه او کمباین چې دي دوه فایلونه سره یو ځای کوي A له B سره غواړي یو ځای کې مثال یو لیکون کې لیکل بل لیکون کې غواړي دوه یو ځای کې د څه پوسټه د کمباین پوسټ بیا هم تاسو نه پوښتنه کوي اصلي فایل کوم دی فرعي دی کوم دی او کې ورته دوه فایل درته یو ځای کوي دا ساده دی بل اپشن موږ لرو ریستریکټ ایډیټینګ دی ریستریکټ ایډیټینګ په فایل ټاب انفو په یاد هم دی دلته اپشن ریستریکټ ایډیټینګ د ځکه موږ لومړی اپشن وویلې ریویو ته شکل راشي ریستریکټ ایډیټینګ لومړی اپشن وظیفه یې څه شی و فارمټونه دا د هوم ټاب فارمټ او ډیزاین څنګه کول محدودولې استفاده مونږ شو ترې کول دا فالو دلته پاسورډ ورکو اوکې ورته وایي اوس د جنسي کولای چې ډیزاین او رنگ او دا استفاده دا مو ویلای او صحیح دی بیرته پاسورډ ورکو راځو دوام اپشن ته نن وایو allow only this type of editing in the document edit په د خپل ډاکومنت کې محدودو یو کس څومره تغیرات په دې کې راوستي شي په دې فایل کې راشل تلاندې اپشن باندې کلیک وکړئ ټریک چینج سمانه دا اوس مو ویلې لدې زینم کول شي تاسو ټریک چینج فعال او غیر فعال کړئ فعال کې پاسورډ ورکړئ نورې څوک نشي غیر فعال کړئ بل اپشن شي دی کومنټس دی کومنټس سمانه ورکړئ ګورئ دلته کومنټس انتخابوم راځم دې کې پاسورډ ورکوم پاسورډ A او لاندې هم پاسورډ ورکوم A د توې انټر اوس ګوري زه غواړم ایډیټ پکې وکړم لیکل کېږي لیکل نه کېږي کنټرول ټول انتخابوم بولډ ایټالیک رنگ ډیزاین یو هم کار نه کوي فقط څه شي کار کوي کومنټ مې البته وی لیکل یو کومنټ مې ورته انتخاب کړی یو نفر فقط د فایل ته نظر ورکولای شي نظر شته کومنټ اجازه شته ولې نور ایډیټینګ اجازه نشته که غواړئ چې نور ایډیټ وکړي راځي سټاپ پروټیکشن دلته باید څه شی یاد وي پاسورډ دا د کومنټ وظیفه شو فیلینګ ان فارم درته وروسته وایم نو چینجز ریډ اونلی څه معنا کلیک پې وکړئ دلته یو پاسورډ ورکړئ صحیح دی ریډ اونلی دې ته وایي چې هیڅ تغییر نشي راوستی اوس کومنټ هم کار نه کوي کومنټ نشو ورکولی صحیح دی کومنټ چې چاپ خوا ورکړی هغه نشو ډیلیټولی په فایل کې تغییر نه راځي ریډ اونلی دی ریډ اونلی دا معنا چې فقط ویل ولا صحیح دی اما که څوک وغواړي چې د فایل کې تغیرات راولي اسانه چاله دا دی چې پاراګراف ټول څنګه کوي سلیکټ کوي کنټرول سی کنټرول ان کنټرول وی مکمل له هر څه سره کاپی اوس په دې کې کولای شي تاسو تغیرات راولي صحیح دی ان دلته امنیت صحیح خوندي نه دی نو که غواړئ چې حتی سلیکټ هم نشي
کاپی هم ونشي بیا تاسو راځئ سټاپ پروټیکشن ته د پاسورډ ورکړئ ریډ اونلی په ځای انتخاب کړئ فیلینګ ان فورمز انتخاب کړئ کلک پې وکړئ بیا پاسورډ ورکړئ اوس تاسو ته د سلیکټ اجازه نه درکوي چې تاسو یو توری یو لغت یو پاراګراف سلیکټ کړئ چې سلیکټ نشي نو څنګه به دا کنټرول سی کاپی شي اوس اجازه نه ده دته وایي فیلینګ ان فورمز هیڅ نوع تغییرات پکې نشي راوستي دا یو استفاده بل فیلینګ ان فورمز چې دی کوم وخت کې استفاده کیږي کوم وخت چې تاسو یو فورم جوړوئ بعضې فورمونه مو کلیدلي وي آنلاین فورم وي یا مثال یو څوک درته فورم ایمیل کې رالیږي وایي چې دا ډک په فورم کې تاسو تغییر نشئ راوستلی خو کوم ځای چې درته اجازه شته لیکل کولی شي نیم دی نیم به لیکئ جنډر به دې لیکئ ایجوکیشن به دې لیکئ خپله فورم کې تغییر راوستی شئ نه راځئ یو نمونه‌ای همداسې فورم جوړ کړئ دې په خاطر به تاسو د ډیولپر ټب رافعاله کوئ څنګه یې رافعاله کوئ فایل ته راځئ آپشنز ته کسټمایز ریبن دلته ډیولپر پیدا کړئ ټیک مارک یې کوئ ما راوستی دی وخته دا داسې وي نه وي تاسو دا شی کوئ ټیک مارک کوئ دې ته وایي اوکې ډیولپر ټب فعال شي ځکه دلته بعضې اپشن دي چې هغو ته ضرورت لرو مثال فورم کې لیکل شوی څه شی نیم لیکل شوی دته اوس یو خانه ورکوو چې فقط یو څوک راشي د نیم مخکې نوم ولیکي نو ډیولپر ته راځو دلته ورته یو ټکس باکس اضافه کړو دا نیم شو انټر بل فورم کې په کار کېږي څه شی فادر نیم مخې ته بیا راشي دلته ورته یو ټکس باکس رسم کړي بل مثال ایجوکیشن دی صحیح دی دلته به هم ورته شی اضافه کړو دلته به ورته اضافه کړو شی یو ټکس باکس بل به اضافه کړو ایج دی صحیح دی دلته به یو ټکس باکس اضافه کړو په دې شکل ډیزاین کې مکمل یو فورم ښه ښکلی ډیزاین کوي داسې ټکسو لپاره ځایونه ورکوي فکر وکړئ فورم تکمیل شو بیا راشئ تاسو ریویو ریسټریکټ ایډیټینګ دلته چې راشئ چې انتخاب کړئ فیلینګ ان فورمز دلته پاسورډ ورکړئ ته وایي اوکې اوس که څوک وغواړي چې په دې فورم کې تغییرات راوړي تغییرات نشي راوستی دغه ایج غواړي پاک کړي نه کېږي خو دلته اجازه شته چې ولیکي نوم د څه شی دی نوم یې دی احمد لیکنه اجازه ورکوي هو د پلار نوم یې دی حامد ایجوکیشن یې دی مثلا لاندې راشو ایجوکیشن یې دی شی بچلر ایج یې دی مثلا څو شل فورم کې لیکنه کولای شي کوم ځای کې لیکنه کوم ځای کې چې موږ ورته ځایونه ټاکلي دي اما که وغواړي چې دغه ایج بیخي پاک کړي اجازه یې نشته ایجوکیشن پاک کړي اجازه یې نشته فورم کې تغییرات نشي راوستی خو په فورم کې کولی شي ډیټا انټري وکړي دغه حالاتو کې موږ دا استفاده کوو اکثریت بعضې هغه چې دي ارګنایزیشن په همدې شکل فورمونه درته که چیرې سنډ کوي همدغه اپشن فعاله وي پاسورډ لري تاسو نشئ تغییرولی فقط ورځئ شی کوئ خپل مربوطه شی کېږي لیکئ یې پکې بیرته یې ور سنډ کوئ دې حالت کې موږ فیلینګ فورمز انتخابوو سر مخ خلاص شو یو اپشن بل هم دی کله چې دا تاسو ریډانلی انتخاب کوئ زه به دغه بیخي پاک دا چې کله ریډانلی انتخاب کې مثال زه غواړم فقط په دې اول پاراګراف کې د لیکل یا ایډیټ اجازه وي نور په هیڅ ځای کې نه وي ګورئ ریډانلی ټول ډاکومنټ کې اجازه نه راکوي اما زه څه وایم زه وایم فقط په دې اول پاراګراف کې د لیکنې اجازه وي په دې اول پاراګراف کې زه ایډیټ وکړی شم لاندې ترې اجازه نه وي بیا څه کار کوئ دلته په اپشن انتخاب کې ریډ اونلی لاندې اپشن دی څه معنا ایوری ون تاسو یو څه ورته سلیکټ کړئ اول مثلا اول پاراګراف دلته راشئ ایوری ون او دې ته وایي شئ پروټیکټ پاسورډ اوس ګورئ دا ژیړ رنګ باندې وینئ په دې ځای کې هم ایډیټ کولی شئ هم کولی شئ دغه ټول بیرته پاک کړئ خو بیا هم قوسونه شته وینئ دلته یوه علامه شته دا معنا چې د قوس په منځ کې لیکنه اجازه شته هر څومره چې لیکنه کوئ ویې لیکئ څومره چې موږ ورته محدوده ټاکلې اما لاندې راشئ دلته به اجازه مکمل په ډاکومنټ کې یو پاراګراف موږ مشخص کړو دا یې وظیفه سر مخلاص شو دا د ریسټریکټ ایډیټینګ اپشنونه هایډ انک دا په ټچ کمپیوټرو کې کار کوي انک رنګ ته وایي او رنګ داسې چې کله تاسو په قلم باندې یا په فنګر باندې چې کله سکرین ټچ کوئ یو خط رسموئ یو ځای په نښه کوئ هغه ته انک وایي بیا د صفحې پر مخ ښکاري هغه که غواړئ چې بیا هایډ شي په دې باندې کلک کوئ هغه خطونه د صفحې له مخې هایډ کېږي
دا و دی ریویو